رمبو صاحب او رحیم ګل صاحب او ګل رحیم صاحب دا یو غزل دی او تازه غزل دی وایي د خپل صادر نه چې څوک خپې وباسي د خپل صادر نه چې څوک د خپل صادر نه چې څوک خپې وباسي او هغه د ځانه به جامې وباسي واه زبردست د خپل صادر نه چې څوک خپې وباسي او هغه د ځانه به جامې وباسي او د مخ رنگونه خو پرنګ ښکلي کی د مخ رنگونه خو پرنګ ښکلي کی او د مخ رنگونه خو پرنګ ښکلي کی خو څنګه د زړه نه به تیارې وباسي زبردست جی د ښکلو له غاړه غټۍ نه ورځمه رمبو صاحبو ښکلو له غاړه غټۍ نه ورځمه او ښکلي د جیب نه مې پیسې زبردست او د پښتنې سره چې هوره ودرئ د پښتنې سره چې هوره ودرئ او دا په سپومۍ پسې ډیوې وباسي ډېر زبردست پښتنې سره چې هوره ودرئ نو دا په سپومۍ پسې ډیوې وباسي او غربت چې ماله پرهرونه ګنډي غربت چې ماله پرهرونه ګنډي نو د سرمن نه مې تسمې وباسي واه عثمان خیالي صاحب دا یو ځل بیا غربت چې ماله پرهرونه ګنډي نو د سرمن نه مې تسمې وباسي او دا سړی هره ورځ دومره وسکي دا سړی هره ورځ دومره وسکي چې هم ګډیږي هم توبې وباسي دا سړی هره ورځ دومره وسکي چې هم ګډیږي هم توبې وباسي او د چا په ور کې چې طالب ولاړي خلک طالب له وظیفې وباسي زبردست ډېر زبردست اخرنی شعر دی چې وایي عثمان خیالي لیونی شوی دی اوس عثمان خیالي لیونی شوی دی اوس او په دیوالونو مې نقشې وباسي او د خپل صادر نه چې څوک خپې وباسي هغه د ځانه به جامې وباسي ډېره زیاته مننه او ډېره مهرباني ډېر زبردست شکریه مننه